شیبه وروسته ټولو تیمم وواهه. قبله نه معلومېده. اټکلې ودرېدل. وخت ووت. د ماښام له لمانځه سره ستوري وځلېدل. ډله روانه شوه. ټوله شپه یې مزل وکړ. د سهار په خړه کې یې اذان واورېد. ورغلل. په سپېره دښته کې 8 خړې ګنبدې ښکارېدې. لږ ور اخوا تورې رمې پنډې وې. بلوڅ سا ته ورغی. یوه وړه ډبره یې ور واخیسته. لاس یې د سا پر سر ونیو. ګوتې یې خلاصه کړې. ښه شېبه غلی و. وروسته یې په اوبو کې د تیږې د لوېدلو غږ واورېد. ټنډه یې تروه شوه. 100 ګزه لاندې دي. زما له وسه وتلې ده. میرویس خان د ډولچي پړي ته لاس ور وغځاوه، خو تر هغه مخکې آهنګر پړی ونیو. د سرخ غنجا شوه. له مخامخ کوره یو څوک راووت. بیرته کور ته ننوت. دوی خټینې کوزې یې راوړې. ټولو اودسونه وکړل. په دښته کې په ملا پسې ودرېدل. وروسته چای راغی. د شیدو چای پیروی او توده ډوډۍ وه. یوازې بلوڅ خبرې کولې. نور د کلیوالو په ژبه نه پوهېدل. بلوڅي یې ویله. له لمر ختو سره یې پتکونه ډک کړل. ډله روانه شوه. ټوله ورځ یې مزل وکړ. د شپې د شګو د 2 غونډیو په منځ کې پرېوتل. سهار د میرویس خان اوږه وخوځېده. سترګې یې رڼې کړې. لمر هسک ولاړ و. میرویس خان په بیړه کېناست. ویې ویل باید لمنځونه راوګرځوو. ځواب یې وانه ورېد. ملګرو ته یې وکتل. د ټولو سترګې رډې راختلې وې. مخامخ غونډۍ ته یې په ویره کتل. د میرویس خان زړه ولړزېد. د مخامخ غونډۍ پر سر څو سپاره ولاړ وو. میرویس خان شاته وکتل. 10-12 آسونه را روان وو. آهنګر خپلې تورې ته لاس کړ. میرویس خان وویل د جګړې لپاره نه یې راغلي. آهنګر وویل غله دي. میرویس خان په خبره کې ور ولوېد. تر وخت مخکې پرېکړه مه کوه. غونډۍ ته یې وکتل. سپرو ټوپکې ورته نیولې وې. میرویس خان وویل ځانونه مه وژنئ. خبره نه ده معلومه. د تورو او ټوپکو هم نه سره کېږي. سپاره راغلل. څو ګامه لرې ودرېدل. آسونه او پر آسونو سپاره کسان تک تور وو. یو رامخته شو. په لوړ غږ یې څه وویل. میرویس خان خپل بلوڅ ملګري ته وکتل. بلوڅ وویل بلوڅان دي. وایي چې څوک یاست. نو ولې غلی یې؟ بلوڅ ناره کړه. میرویس خان یوازې په خپل نوم او د هوتکو په ټکي پوه شو. مقابل لوري څه وویل. میرویس خان بلوڅ ته وکتل. بلوڅ وویل وایي چې دلته څه کوئ. میرویس خان مسک شو. خو ورته وایي چې د څه لپاره راغلی یو. ته نه پوهېږې؟ بلوڅ ناره کړه. میرویس خان یوازې د بلوڅو د خان شهسوار په نوم وپوهېد. مقابل لوري ناره کړه. بلوڅ وویل وایي چې وسلې وغورځوئ. د آهنګر تندی تریو شو. دا نو نه منم. میرویس خان خپله توره وغورځوله. نورو ملګرو یې هم همداسې وکړل. یوازې آهنګر غلی ولاړ و. میرویس خان د آهنګر په پښه ور وخوت. آهنګر اخ کړل. توره یې له لاسه ولوېده. یو بلوڅ راغی. تورې یې ور ټولې کړې. بل د میرویس خان او د هغه د ملګرو لاسونه ور وتړل. دوو سپرو د خپلو آسونو تشو ته پوندې ورکړې. تور آسونه تیز وو. په لنډ وخت کې د شګو تر غونډۍ واوښتل. د غرمې سیوری لا نه و ړنګ شوی چې تللي آسونه بیرته راغلل. خپلې ډلې ته ور وګرځېدل. یوې له یوه مول وهلي دنګ سړي سره ودرېد. څه یې وویل. مول وهلی سړی په بیړه راغی. د میرویس خان او د هغه د ملګرو لاسونه یې ور خلاص کړل. څو ځله یې یوه خبره وکړه. میرویس خان خپل بلوڅ ملګري ته وکتل. هغه وویل بښنه غواړي. میرویس خان او ملګري د بلوڅو په بدرګه روان شول. ماسپښین یوې تنګې درې ته ورسېدل. میرویس خان له 5 ورځو وروسته ډبرې لیدلې. شنو ونو ته ورسېدل. له ډبرو اوبه راتویېدې. په شنه چمن کې تورې کېږدۍ ولاړې وې. د یوې کېږدۍ تر مخ تر سرو لمبو پورته پر سیخ پیلی سلامت پسه راتاوېده. یو دروند غږ راغی. سترګې مو روښانه. په خیر راغلی. له یوې کېږدۍ یو تور چاغ سړی راووت. تک تور ډبل بریتونه یې درلودل. په تورو شونډو کې یې سپین غاښونه له ورایه ښکارېدل. چاغ سړي میرویس خان او د هغه ملګرو ته کلکه غېږه ورکړه. مول وهلی کس یې تر غوږ کش کړ. په خندا یې وویل دا سوډر مې زوی دی. ځورولي خو به یې نه یاست. میرویس خان غلی و. چاغ سړي وویل هلئ نو ګرمي ده. ټول کېږدۍ ته ننوتل. پر لیمڅو کېناستل. میرویس خان ګرد بالښت ته ډډه ووهله. ویې ویل یاره شهسوار خانه په دې دښته کې د عجب شین چای موندلی دی. چاغ سړي وخندل. هو ولا په ګرمۍ کې دلته راځم. یو دم یې چیغه کړه. په بلوڅي یې څه وویل. میرویس خان ته یې وکتل. ویې ویل شونډې مو سپېرې دي. ورغږ مې کړل چې اول ډوډۍ راوړئ.
میرویس خان غلی و. شهسوار د وچکالۍ کیسې راواخیستې. ویې ویل چې د مالدارۍ خوند نشته. د ده قوم ته یې دروند تاوان ور واړاوه. رمې یې په نیمایي ودرېدې. بیا د ګرګین د ظلم کیسې وکړې. یاده یې کړه چې قوم یې درنې مالیې پر ملا مات کړ. غلی شو. یودم یې خپل تندی په څپېړه وواهه. په خندا یې ویل عجب سړی یم. دې تودو شګو مې ماغزه راوچ کړي دي. ومې نه پوښتل چې دا اوږد مزل مو د څه لپاره راوهلی دی. پوهېږم پیسه خو نه یاست راغلي. میرویس خان وخندل. درته وایم. شهسوار یودم وخندل. آس ظالمه، هغه باغ دې اوس هم شته؟ عجب انار یې لرل. 5 کاله ووتل. تر اوسه مې لا په ژبه د انارو سکه پرته ده. غلی شو. ویې ویل ښه نو د څه لپاره راغلي یاست؟ میرویس خان وخندل. لکه چې له مېلمنو په تنګ یې